بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومانه. استاد دلبرګل سروری هم نن ورځ د اتم ټولګي د ریاضي مضمون د اوسط په طریقه د جذر المربع تقریبي قیمت پیدا کول دي. تر ورځ مو هم د څو عددونو جذرونه پیدا کړي وو یا د عمومي طریقه په واسطه مو د هغه جذر پیدا کړی وو او نن ورځ د اوسط په طریقه پیدا کوو. همدا قسم ده په اووم ټولګي کې په اتم ټولګي کې مو هم د اوسط د جذر المربع د پیدا کول لپاره مختلفې طریقې یې وي. یعنی موږ او تاسو هم کولای شو چې د یو عدد مربع جذر د تجزیه په طریقه پیدا کو، په عمومي طریقه پیدا کو او د اوسط په طریقه پیدا کو. هم یو فورمول شته، د فورمول په واسطه ټول تقریبي قیمتونه دي. خو د تجزیه په طریقه بیا د هر عدد دویم جذر، دریم، څلورم، پنځم، شپږم ټول پیدا کېدل، ټول په اسانۍ سره پیدا کېدل. خو ولته بیا صرف اشاریه عدد نه پیدا کېدل، یعنی هغه عدد چې جذر به اشاریه درلودله نه هغه موږ او تاسو د تجزیه په طریقه نشو پیدا کولی. او په عمومي طریقه کې همدا قسم د هغه عددونه که اشاریه لري او که نه لري ټول پیدا کېږي. خو دلته صرف مربع جذر پیدا کېږي، یعنی مکعب جذر نشو پیدا کولی، څلورم جذر نشو پیدا کولی، پنځم جذر نشو پیدا کولی. د دې لپاره په عمومي طریقه کې کومه طریقه نشته، صرف مربع جذر پیدا کېږي. نن موږ د اوسط په طریقه د جذر المربع تقریبي قیمت مخکې له دې چې د اوسط په طریقه پیدا کړو اول باید اوسط تعریف کړو. دلته د کوم اوسط نه استفاده شوی دو؟ اوسط دوه ډوله لري، یو حسابي اوسط ته، یو هندسي اوسط ته. دلته موږ او تاسو د حسابي اوسط څخه استفاده کوو. حسابي اوسط د څو مقدارونو یا کمیتونو د جمع حاصل تقسیم د هغوی پر تعداد له حسابي اوسط څخه عبارت دی. لکه د 5 او 3 حسابي اوسط داسې پیدا کوو. حسابي اوسط مساوي کېږي، عددونه راخلمه، دوه عددونه دي، 5 جمع 3. څو راته کړه؟ څو عددونه یې؟ 2 1 2 که 3 په 3 به تقسیم کړي، که څلور عددونه یې په څلورو، که 5 که شپږ په شپږو. څو عددونه دي؟ 5 یو عدد، 3 د دویم عدد. په 2 تقسیموم، 5 جمع 3 تقسیم په 2، 5 جمع 3 8، 8 چې په 2 تقسیم کې اختصار کې کم، دا په 2 ویشم یو، دا په 2 ویشم څلور، څلور تقسیم په یو مساوي کېږي د څلور سره. دا دی د 5 او 3 حسابي اوسط شو. پوښتنه څه اوسط طریقه اوس بیانوم. د 15 عدد د کومو دو عددونو د مربع په منځ کې دی. د مربع په منځ کې دی، یعنی 15 تر مربع جذر لاندې پیدا کړئ. کومه طریقه پیدا کړئ؟ د اوسط په طریقه. اوسط په طریقه مو مخته هم ویل چې حسابي اوسط د دوه عددونو د جمع حاصل تقسیم د هغوی پر تعداد په خپله د حسابي اوسط څخه عبارت دی. اوس اول د 15 عدد لیکو. په څنګ کې هغه عددونه ورسره لیکو چې کامله مربع ولري. هم یو عدد د دنه کوچنی وي، هم یو عدد د دنه لوی وي. نو ځکه څلور ولیکمه، څلور مربع جذر څه دی؟ 2 دی. 2 ضرب 2 څلور. څلور هم څونه کوچنی دي؟ 5. هم د دې په څنګ کې بل عدد لیکمه، په څلور نه بل عدد څه دی چې مربع شپږ لوی دی، خو شپږ بیا مربع جذر نه لري. و لوی دی، و مربع جذر نه. هغه عدد لیکمه چې کامله مربع ولري، یعنی جذر یو تام عدد وي. نو څه دی؟ 9. ډېر لوی عدد به نه لیکو. نو 15 عدد د څلور او 9 ترمنځ وکړي دی. څلور هم مربع جذر لري
9 مربع جذر لري. اطراف چې وخلمه د غیر مساوات جذر وخلم نو لیکم چې څلور تر مربع جذر لاندې لوی دی 15 تر مربع جذر لاندې د لوی دی 9 تر مربع جذر لاندې مساوي کیږي. په نتیجه کې څلور مربع جذر څو دی 2. 15 خو نه پیدا کیږي نه هم هوسي پیدا کوو د 9 مربع جذر څو دی 3. نو موږ پوهېږو کله چې 15 تر جذر نه خلاص شي نو هغه عدد چې لاسته راځي هغه به همیشه د پوره د 2 او 3 په مابین کې وي یا په منځ کې وي. د دې لپاره جدول ترسیموم یا رسموم. دلته لیکم چې عدد دلته لیکم چې مربع اول څو عدد دی 2. 2 عدد چې مربع کومه 2 ضرب 2 څلور په منځ کې څو لیکمه او دریم 3 چې مربع کومه 9. قسمه د اوسط په طریقه د 15 تر جذر لاندې فایده کوم یعنی مونږ او تاسو ویل چې هغه عدد چې د 15 تر جذر نه خلاص شي همیشه د پر د 2 او 3 په مابین کې د اوس یو اوسط پیدا کوم لیکم چې حسابي اوسط د دغه دوه عددونو مساوي کیږي 2 جمع 3 تقسیم په 2 ځکه څو عددونه دي 2 جمع 3 15 تقسیم په 2 15 چې په 2 تقسیم کې 2.15 عدد مابین کې لیکم چې 2.15 دا اوس مربع کوم مربع یو خلم لیکم چې 2.15 په لاندې ول ضرب 2.15 15 ضرب 15 25 2 حاصله 15 ضرب 2 2 حاصله د سور 15 ضرب 15 25 کې 15 2 حاصله 15 ضرب 2 لاس لا 2 حاصله د شي 2 لاس 2 ضرب 15 لاس یو حاصل 2 ضرب 2 سلور یو حاصل 2 ضرب 15 لاس پلاس کې صفر 2 ضرب 2 سلور یو حاصل دشي 15 2 15 15 ضرب 15 25 15 ضرب 2 لاس 2 حاصل 15 ضرب 15 25 2 حاصله حاصل باید ولی کله چې ترڅو کې غلط نشي 15 ضرب 2 لاس 2 حاصله 2 لاس باید په مکمل ډول ولګي 2 ضرب 15 لاس یو حاصل 2 ضرب 2 څلور یو حاصل 15 خپل ورکیس کا 2 جمع 0 2 یو جمع 15 شپږ سخنه شریعه دی 2 خانه شریعه بلکه نو 2.15 عدد چې زه مربع کوم صورتي 6.2 یعنی په علمي ډول دا باید سوال کوي ویل شي چې 6.2 خو مونږ تاسو اوس هم داسې رودي شوی یو چې 6.15 باید ونه یو 6.2 نو وسرسو 15 عدد د څو ترمن وکړه د 6.15 او څلور ترمن وکړه 15 عدد نو ځلیکم چې 15 جذر لاندې عدد د لوی دی د څلور نه او کوچنی دی د 6.15 کله د جذر وخلمه 2 نه بلوي شي او د څونه به کوچنی شي د 2.15 څخه به کوچنی شي یعنی دا عدد د 15 تر مربع جذر لاندې عدد دغه د 2 کله چې د مربع جذر نه خلاص شي اول د 2 او 3 تر منځ اوس د 2 او 2.15 تر منځ شو نو دغه عدد نه اوس تیرېږو یا صرف نظر طریقو ذالک
بیا لیکم جدول بیا ترسیموم. عدد د عدد مربع. اول څو لیکم؟ دوه. دوه چې مربع کړم څلور کېږي. دویم څه لیکم؟ 2 اشاریه، ځکه د درې عدد لرې دی د پنځونه. 2 اشاریه 5. کله چې 2 اشاریه 5 مربع کړم شپږ اشاریه 5 یا شپږ اشاریه 2 او 5. اوس بیا پیدا کوم 2 وره 3 وره 4 وره 5 وره څومره چې ډېر عملیات په اجرا کې ډېر اوسط په طریقه نه مخته لوټ شي دومره دقیق قیمت راوځي. بیا جمع کوم اوسط پیدا کوم. اوسط به مساوي شي 2 جمع 2 اشاریه 15 عددونه دي. 2 1 2 تقسیم په 2 دا به شي 4 اشاریه 15 تقسیم په 2. 4 اشاریه 15 چې په 2 تقسیم کې 2 اشاریه 15. اوس یې ضربومه مربع کوم. 2 اشاریه 15 ضرب 2 اشاریه 15. 15 ضرب 15 15 2 حاصله. 15 ضرب 2 لاس 2 حاصله 2 لاس. 15 ضرب 2 لاس لاس یو حاصل. 15 ضرب 2 لاس یو حاصل. یو حاصل پوتو دیشی یو لاس. 2 ضرب 15 لاس صفر یو حاصل. 2 ضرب 2 څلور یو حاصل 15. 2 ضرب 2 څلور. 2 ضرب 15 لاس یو حاصل. 2 ضرب 2 څلور یو حاصل 15. 2 ضرب 2 څلور 15 2 شپږ څلور 15 یو څلور 15 15 15 لاس یو حاصل 15. څو خانه اشاریه دو؟ 1 2 3 څلور. 1 2 3 څلور. نو کله چې 2 اشاریه 15 عدد مربع کو نو 2 اشاریه 15 عدد مربع کو راځي چې 15 اشاریه 0 شپږ سوه 15. نو لیکم چې 15 عدد د څلورو نه لوی دی او کوچنی دی. د 15 اشاریه 0 شپږ 2 15. اطراف که جزر وخلم نو 4 تر مربع ضرلون دی 15 تر مربع ضرلون دی او 15 اشاریه 0 شپږ سوه 15 تر مربع ضرلون دی. دا مربع ضرب 2 شي او دا مربع دا مانیم شوی نه دی او دا بشي چې 2 اشاریه 15. 2 اشاریه 15. نو مونږ پوهیږو چې 15 د 15 اشاریه 0 شپږ 2 15 15 د دغه ډېر نږدې دی او دغه نه ډېر لرې دی. یعنې د څلورو نه د یو په اندازه زیات دی او دغه عدد ته ډېر نږدې دی. نو په د تقریبي د اوسط په طریقه د تقریبي جذر له نگاه نه شو چې 15 تر مربع ضرلون دی د تقریبا مساوي کېږي د 2 اشاریه 15 سره. 15 تر مربع ضرلون دی دا مساوي کېږي د 2 اشاریه 15 سره. ولی د کتاب څخه اضافه معلومات نوٹ په ډول د سره واخلئ. نوٹ
مونږ هم کولی شو چې د فارمول له مخې تقریبي جذر المربع پیدا کړو چې فارمول عبارت دی A مربع مثبت او منفی B پر جذر لاندې دا مساوي کیږي او A مثبت او منفی یا جمع منفی B پر 2 A سره A مربع مثبت او منفی B مساوي کیږي A مثبت او منفی B پر 2 A سره ان شاء الله دا بیا مثال کو بو پیږي چې A کوم عدد دی او B کوم عدد دی مثال لیکو مثال لاس تر مربع جذر لاندې تقریبي د لاسو تر مربع جذر لاندې تقریبي جذر المربع پیدا کړئ. استام و دوړه طریقې پیدا کوو هم یې د اوسط په طریقه پیدا کوو او هم یې د فارمول په واسطه پیدا کوو. یعنی دلته A او B A هغه عدد انتخابیږي چې دغه عدد ته نږدې وي او کامله مربع ولري. نو زه اول لاس عدد لیکم هغه عدد چې د دې دوه ترمنځ دی کامله مربع یو نه دی بل څه دی 14 دی. د لاسو عدد چې لاس ورنږدې دی کامله مربع ولري یو هم نه دی بل څه دی 14 دی. 14 په منځ کې لاس عدد اوس آیا دغه ته ډېر نږدې دي که دغه ته ډېر نږدې دي؟ لاس عدد آیا 9 ته ډېر نږدې دی که 14 ته ډېر نږدې دی؟ د حقیقي عددونو په سیستم کې مو هم ویلي وو کله چې کوم عدد ښي طرف ته وي او چپ طرف ته بل عدد وي نو ښي طرف ته عدد چې چپ طرف نه څومره اندازه لرې پروت وي دومره اندازه لوی دی. نو ځکه د عددو په سیستم نه وښیم 8 9 لاس 11 بالاخره تر 14 پورې. نو د دې دوه تر مابین څو عددونه دي یعنی فاصله بیخي زیاده ده. د ترمنځ فاصله کمه ده نو زه لیکم چې لاس عدد کوم عدد ته ډېر نږدې دی د 9 عدد ته ډېر نږدې دی. اوس دا فارمول کې برابر کوم زه لیکم چې لاس تر جذر لاندې دا مساوي کېږي لاس تجزیه کوم که دا داسې ولیکم چې 9 جمع یو تجزیه شو 9 جمع یو بیا څه کېږي لاس کېږي. د بیا لیکم چې 3 مربع جمع یو. نو د فارمول شکل ته برابر کړه نو فارمول کې لیکو چې A څو سره مساوي شو A مساوي شو د 3 سره او B مساوي شو د 1 سره. فارمول کې وضع کوم 3 مربع جمع یو مساوي کېږي A 3 جمع B په یو بر 2 ضرب 3. نو زه لیکم چې لاس تر جذر لاندې مساوي کېږي 3 مربع جمع یو دا مساوي کېږي 3 جمع
یو تقسیم 2 ضرب 3 شپږ. اوس تقسیموم ځان ته لیکم چې یو تقسیم په شپږو یو حاصل ورکوم 0.1 یو کې فاړه ورکوم یو ضرب شپږ شپږ څلور پوته بیا 0 ورکوم شپږ په شپږ کې شپږ دېرش بیا څلور پوته بیا بالاخره شپږ شپږ متوالی شي. نو زه لیکم چې 3 جمع 0.1 شپږ 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 دا مساوي شي 3 ور جمع کوم لیکم چې 3.0 جمع 0.0 شپږ 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 مساوي صحیح جمع کوم 3 جمع 0 3.0 چې هر عدد ته جمع کوم هماغه عدد کېږي یو اشاریه شپږ شپږ. نو په نتیجه کې لیکم چې د فارمول په واسطه د لاسو تقریبي جذر د فارمول په واسطه مساوي شو په 3.1 شپږ شپږ. د دې فارمول په واسطه فارمول نه هم ګټه اخیستلی شي خو فارمول په هغه وخت کې ګټه اخیستل کېږي چې دومره دقیق قیمت تاسو په چار نه وي یعنی یو تقریبي قیمت په چار وي. سمه د اوسط په طریقه هم پیدا کوم لکه څرنګه مو چې په 15 تجزر لاندې ها مراحل طی کړو په همدغه طریقه کې همدغسې اوس کوو. لاس د 9 او 14 عددونو ترمنځ دی که چېرته د اطراف جذر واخلو د 3 لاس تر جذر لاندې 4 یعنی کله چې لاس تر مربع جذر نه خلاص شي نو دغه کوم عدد چې لاس ته راځي هغه عدد به د 3 او 4 په مابین کې وي یا په منځ کې وي. د دې لپاره جدول ترتیبوم عدد لیکم دا عدد مربع اول 3 لیکم 3 چې مربع کې نه عدد بیا 4 لیکم 4 چې مربع کې 14 3 جمع 4 لاندې پیدا کوم 3 جمع 4 اوسط پیدا کوم 3 جمع 4 تقسیم په 2 3 جمع 4 و تقسیم په 2 مساوي کېږي 3.15 3.15 په خپل ځون کې ضربوم 3.15 15 ضرب 15 25 2 حاصله 15 ضرب 3 15 2 حاصله ولس 3 ضرب 15 15 یو حاصل 3 ضرب 3 نه یو حاصل لاس 15 12 2 یو 2 2 خانه اشاریه ده. نو که منځنی عدد یې 3.15 په نظر کې ونیسو کله چې 3.15 مربع کو نو راځي چې 12.15 نو اوس لاس عدد د کوم دوه په مابین کې دی یعنې 14 عدد ډېر لوی دی لاس عدد د 9 او 12.15 په مابین کې دی. کله چې د 12.15 موږ مربع جذر واخلو څو کېږي 3.15. دویم جدول ترتیبوو عدد د عدد مربع عدد یو عدد لیکم چې 3 کله چې مربع واخلو 9 بل عدد لیکم چې 3.15 کله چې مربع واخلو 12.15 بیا اوسط پیدا کوو 3 جمع 3.15 تقسیم په 2 دا بشي چې 6.15 تقسیم په 2 مساوي کېږي 3.15 دا په خپل ځون کې ضربوو 3.15 ضرب 3.15 15 ضرب 15 15 2 حاصله 15 ضرب 2 2 لاس 2 حاصله 15 ضرب 2 لاس 2 حاصله 2 لاس
15 ضرب 3 15 یو حاصل 14. 2 ضرب 15 لاس یو حاصل 2 ضرب 2 څلور یو حاصل 15. 2 ضرب 3 شپږ. 3 ضرب 15 15 لاس یو حاصل 3 ضرب 2 شپږ یو حاصل و 3 ضرب 3 9. 15 2 لاس 14 یو حاصل 2 2 شپږ اوته اوته 15 او اوته و 15 لاس دشي لاس څو نشره یو 2 3 څلور یو 2 3 څلور. نو لیکم چې 3 اشاریه 15 کله چې مربع کما نو ورسي چې لاس اشاریه 15 شپږ 15. نو لاس ده تقریبا دغه ډېر نه دی نه هونه دغه د ډېر نه دی نه هونه د 12.15 نه دغه د ډېر نه دی. نو په تقریبي ډول ځلیکم چې د لاسو مربع جزر تقریبا مساوي کیږي په 3.2 د نن ورځې درس مو همدومره بس دی. ښه شپه ښه ورځ ولرئ.